یو ملګری سوال کړل چې ښځه مې انتهایی نافرمان ده، حالانکه د واده چې کړل هغه د مینې محبت واده، لیکن د واده نه پس دومره نافرمانه دی چې یو خبر راله نه مني، زندگی راله عذاب کړله، 15 کاله وشو، تر اوسه پورې په کور کې سکون نشته. آیا زدي زنانه لا دي ښځې له طلاق ورکولی شم یا نشم ورکولی؟ د شرعي مسلې تپوس یې کړله چې آیا داسې زنانه له طلاق ورکول څنګه دي، جایز دي یا ناجایز دي؟ ګوره طلاق چې کوم لفظ دی دا الله رب العزت انتهایی ناپسندیده لفظ دی، او دا عمل چې کوم دی دا الله رب العزت انتهایی ناپسندیده عمل دی. نو حتی الامکان دا کوشش پکار دی چې د طلاق نه ځان وساتلی شي. درې کاره شریعت په دې حوالې سره حکم راکړلی چې یو زنانه خپل د خاوند خبره نه مني، خپل د خاوند سره چې کوم دی جنگ جګړې کوي او په کور کې فسادات کوي، نو داسې زنانه سره چې کوم دی درې حکم دي چې درې کارونه دې سره وکړي، د هغې نه باوجود دا زنانه نه سمیږي، د هغې نه پس چې کوم دی بیا تاسو د طلاق سټیپ اخیستی شئ، یعنی طلاق ورکولی شئ. ډایرکټ طلاق ورکول جایز خبره نه ده. اول خو دا ده چې دا زنانه چې کوم دا په نرمۍ سره پوه کوي، یعنی ښه په نرمۍ سره په محبت سره پیار او محبت سره چې کوم دی دا پوه کوي او سمجاوي کوي او خپل چې کوم حقوق دي هغه ته وښایي چې جناب چې د خاوند څومره حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي که چېرې د الله نه علاوه بل چاته سجده کول جایز نو ما به زنانو ته وایي چې خپل خاوندانو ته سجدې کوي، لیکن د الله نه علاوه بل چاته سجده کول جایز نه دي. نو د خاوند دومره حق دی لکه په زنانه باندې په ښځه باندې په یعنی لومبی چې کوم عمل دی هغه دا دی چې تاسو بالکل په آرام سره په سکون سره په نرمۍ سره په پیار سره په محبت سره چې کوم دی دا سمجاو کړئ. که ته هغې نه بعد د دې په سمجھ کې خبره نه راځي نو بیا به دویم سټیپ سوچ ورته وایي، دویم کار بیا څه کوئ چې د دې بستره چې کوم دی دا به الګ کړئ. شریعت دا وایي د دې چې کوم تاسو بستره الګ کړه نو د یو شریفې زنانه لپاره دا ټول نه غټه د فکر خبرې ډېره غټه چې کوم دی د سوچ او فکر خبرې چې د دې نه خاوند چې کوم دی خپل بستره الګ کړي نو دا نشي برداشت کولی چې په زنانه کې لږ ډېر هم حیا وي او لږ ډېر هم غیرت وي نو دا به د دې نه سبق حاصل کړي. یو زنانه هم دا نه غواړي چې د هغې نه خپل خاوند چې کوم دی خپل کټ تي یا خپله کمره تي الګ کړي، نو دا د هغې زنانه لپاره ګوره ډېر غټ د شرم مقام دی چې د هغې سره هم دا زنانه ټیک نه شو. ظاهره خبره ده دا خو ده چې دا به په دې کې لږ ډېر حیا شرم پکې غیرت پکې نو دا به خپل د دې کارونو نه چې کوم دی دا کارونه وپرېږدي او دا جنګ جګړې وپرېږدي، ستا سره به پرسکون زندګي تېروي. که چېرې د کټ الګ کولو نه د پالنګ الګ کولو نه د کمره الګ کولو نه چې کوم دی باوجود په دې کې څه فرق نه راځي دا هغه شانتې ده، نو بیا چې کوم دی آخري عمل چې کوم دی هغه دا دی چې د وهلو په ذریعه باندې یعنی داسې وهل چې هغې ډوکې به مات نشي. بعض خلک خو داسې بیا وول کړي چې زنانه ډوکې مات کړي یا په مخ باندې وي، نو شریعت د دې نه منع کړله. صرف د ادب لپاره چې کوم دی داسې وهل چې په جسم باندې څه نشان جوړ نه شي یا په مخ باندې چې کوم دی وول جایز نه دي. دا دغه شان دي په ډوکو باندې چې ډوکو باندې اثر پرېوځي یا نقصان ورته ورسي نو دومره حده پورې وول جایز نه دي. البته د ادب لپاره چې کوم دی لږ ډېر په هغې باندې لاس اوچتول چې د هغې سره دې ته لږ احساس وشي، صرف د احساس کولو لپاره چې کوم دی دومره مار دومره وهل چې کوم دی د دې زنانه لپاره بیا پکار دي. دا درېیم سټیپ و. که دې کې لږ ډېر غیرت وي، لږ ډېر چې کوم دی په دې کې احساس وي، شرم او حیا پکې، نو دا چې کوم دی دا به سمجاو شي او دا چې کوم دی خپل د دې کرتوتونو نه د دې چې کوم دا حرکتونه دې نه به دا باز راشي. او که چېرې د هغې نه باوجود د دریو کارونه باوجود هم دا ټیک نه شوه نو بیا چې کوم مشران دي هغه راجمع کوي د هغې په ذریعه باندې، یعنی د دواړو فیملیانې چې کوم مشران دي د هغې مور شوه، رونه شو یا دغه شان دي پلار یې شو، دا به راجمع کړي او خپل میټینګ به شروع کړي چې یار دغه شانتې خبره ده دا خبره نه مني. د هغې د سمجاول نه باوجود هم که دا زنانه بیا خبره نه مني په دې کې څه فرق نه راځي نو بیا آخري سټیپ چې کوم دی هغه بیا طلاق دی چې داسې زنانه چې بیا علاج دی هغه طلاق دی. ظاهره خبره ده هر یو انسان دا غواړي چې کور آباد شي، دې ته کور ودان ویل کېږي چې زنانه کور ودانې نه بلکې کور ورانې
نو د هغې لپاره دغه سټیپونه دي دا به اوچت کړي لومبی دا کارونه به وکړي که د هغې نه باوجود دا زنانه نه سمیږي نو په اخر کې چې کوم دی دله بیا طلاق ورکړي او رخصت یې خپل له کور نه نو بهرحال دا شرعي مسله ما تاسو ته بیان کړه چې کومې زنانه داسې په دې عمل کې مبتلا نو ډایرکټ طلاق مه ورکوئ دا څو سټیپه چې کوم دی شریعت تاسو ته ښوولي موږ تاسو ته په دې حوالې سره رهنمایي راکړله چې دغه موږ اختیار کړو د هغې نه باوجود هم زنانه نه سمیږي نو بیا اخري چې کوم سټاپ دی اخري چې کوم بیا د دې چې کوم نتیجه ده د دې چې کوم بیا حل دی هغه بیا طلاق دی امید کوم چې مسله به مو سمجھ کې راغلي اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ